بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل انسایډ یوټیوب چینل خوږو زړه ته رانږدې لیدونکو، نن راغلی یم د کابل ښار د دې افغانانو سیمې ته. قدرمنو لیدونکو، غواړم چې تاسو ته نن د دې افغانانو سیمه در وښیم. دوستانو، تاسو په تصویر کې وینئ دغه موټر چې له هغې خوا نه را روان دي، دغه موټر له سره شمالي څخه راځي، د دې افغانانو ته راځي له سره شمالي نه، د اډې مزار نه، د خیرخانې کوتل څخه دلته موټر راځي، له هغې ځای څخه دوی مسافر راوړي. دوستانو، اساسا مخ ته ځو چې مخ ته زموږ مخې ته کوم ښایسته ښایسته ځایونه راځي، کوم داسې یو تجارتي مارکیټونه یا غټ غټ بلند منزلونه راځي، هغه هم تاسې درښیو. دوستانو، اساسا د هغې بغل سړک ته ځو، غواړو اخوا سړک غاړې هم تاسو ته در وښیو. دوستانو، تاسو ګورئ چې دغه موټر ولاړ دي، له دې ځای څخه دارالامان ته، چلستون ته، له دې ځای څخه موټر ځي. دغه ساحه چې دی دا د دې افغانانو زیرزمیني دی، دغه سړک لاندې زیرزمیني دی، دلته د موټرو پارکینګ دی، لاندې دلته موټر ودروي. دوستانو، زموږ چپ لاسه د افغانانو کې د حاجي عبدالرحمن جامع جومات هم شته دی. دوستانو، تاسو په تصویر کې وینئ څومره ښایسته او ښکلی جامع مسجد دی، واقعیت ډېر ښایسته ده. دوستانو، دغه مخ ته چې کوم زموږ تعمیر دی، 18 منزله ورته وایي یا 18 منزله، دلته وزارت مخابرات هم دی. دوستانو، تاسو په تصویر کې ګورئ دغه بل مارکیټ چې دی، دلته رستورانت و مهمانخانه کندوز باستان، یعنې دلته یو هوټل دی. دوستانو، تاسو دغه سړک ګورئ چې د وزارت مخابرات خوا کې دی. دغه سړک له دې ځای څخه کارتناو ته، پښتنستان واټ ته او اخوا نورو منطقو ته هم دغه سړک ورغلی دی. دوستانو، اساسا له سړک څخه اوړو اخوا ته، له زیرزمیني څخه تیریږو. تاسو ګورئ چې له سړک څخه تیر شولو او د سړک د بلې څنډې ته راغلو، غواړو چې مخ ته لاړ شو، مخ ته زموږ کومې ښایسته ښایسته سیمې نورې مخ ته راځي. دوستانو، دغه موټر او دغه وړکی ماشوم تاسو ګورئ چې دوی نارې وهي پل سرخ، له دغه ځای څخه پل سرخ ګولۍ دواخانې ته هم موټر ځي. دوستانو، تاسو ګورئ څومره ښایسته ښایسته بلند منزلونه دي زموږ ښي لاس ته. تاسو په تصویر کې ګورئ واقعیت چې په کابل ښار کې ډېره زیاته آبادي شوې ده. تاسو دوستانو خپله په تصویر کې کتلی شئ. دوستانو، تاسو ګورئ د دې منزل لاندې، د دې مارکیټونو لاندې غرفې دي، وړې وړې غرفې دي. د غرفو کې زموږ تاسو هیوادوال یا هټیواله دلته توکي خرڅوي، رنګارنګ شیان دلته خرڅوي.
دوستانو واقعا نننۍ برنامې نه مو ډېر زیات خوند واخیستلو تر دې مهاله پورې خو ما ډېر زیات خوند واخیست ځکه ډېره ښایسته هوا ده او ډېر یو ښایسته سیمې ته راغلي یو ډېر ښایسته ښایسته مارکیټونه دي بلند منزلې دي د دې تر څنګ د دوی لاندې د دې مارکیټونو لاندې چې کوم دی دلته ښایسته ښایسته دوکانونه دي دوستانو تاسو په تصویر کې وینئ دلته یو نیم متر یو نیم په یو کې دوی ته د کابل ښاروالۍ لخوا نه غرفې ورکړل شوي دي دوی نو په دغه پیاده رو کې ایښي دي یعنې پیاده رو کې نشو کولی چې موږ وګرځو پیاده رو مکمل بند دی دوستانو اساس ته راورسېدلو څېرۍ ده چې له دغه ځای څخه موټر کومو ځایونو ته ځي او له کومو ځایونو څخه موټر دلته راځي دوستانو تاسو مخامخ ګورئ هغه مخامخ چې دی د سارای شاهزاده منطقه ده د منډۍ ساحې دي مخامخ دوستانو تاسو ګورئ هغه شین تعمیر نه دی خوا د راشف خانې رابعې بلخي ده دوستانو دغه سړک هم کارتناو ته او هم احمد شاه بابا مینې ته ګلبار سنټر ته هم ورغلی دی دې تر څنګ قدرمنو لیدونکو تاسو ګورئ چې شفخانې رابعې بلخي هم دې خوا بغل ته دی دوستانو تاسو ګورئ په دې ځای کې ښایسته ښایسته ګلان ایښي دي او زموږ هیوادوال دي ګلان په دې ځای کې خرڅوي دوستانو ګورئ منظرې څومره ښایسته ښایسته منظرې دي دا د منډۍ ساحه ده د دې بغل ته منډۍ ده دوستانو تاسو په تصویر کې ګورئ آریان هوټل ښایسته یو منظم هوټل جوړ شوی دی دلته دوستانو اساس مخته ځو دوستانو دغه موټر چې کوم دی تاسو ګورئ دا له دارالمان څخه له چلسیتون او له کوټسنګي نه دغه موټر دې لاره راځي او د دوی اخري ځګا چې کوم دی په دې افغانانو کې دی دوستانو اساسا ورسېدلو د جوزجان سرپل هوټل ته یعنې د دې د هوټل نوم جوزجان سرپل ده
دوستانو اساس را ورسېدلو د منډۍ پل د سیند نه غاړه منډۍ دی او له سیند کې خو بیخي اوبه نشته او څوک نشي کولی چې له دې ځای څخه خواته ووړي. بیا زموږ دولت یا زموږ د هیواد مشرانو دلته یو پل جوړ کړی دی. بیا دغه پل شاوخوا منطقې تاسو په تصویر کې وینئ چې دلته خلک زعفرانیګان بلوسونه پتلونونه دا شیونه خرڅوي د دې پل پر سر. دوستانو اساس را ورسېدلو د افغانانو پای ته یعنی د افغانان مخلاص کړ. اوس مهال اساس ته رسیږو د شاد شمشیري ولی زیارت ته. دوستانو تاسو په تصویر کې ګورئ هلته زموږ یو هیوادوال دی زردکې اوبه خرڅوي یا د زردکو شربت. دوستانو اساس ورسېدلو د شاد شمشیري ولی زیارت ته. د شاد شمشیري ولی زیارت ترڅنګ ډېر ښایسته ښایسته بیلن منزلونه دي. تاسو په تصویرونو کې ګورئ قدرمنو لیدونکو واقعیت چې موږ نن ډېر زیات انجوی واخیستله له دغه ښایسته ساحې څخه. دوستانو یو څه ماته ډېر زیات جالب ښکاره کېږي چې په کابل په سیند کې هېڅ اوبه نشته، اوج د سیند. دوستانو تاسو وګورئ که چېرته په دغه ساحه کې یا په دغه سیند کې اوبه وي واقعیت چې زموږ او ستاسو هیوادوالو به له دې سیند او له دې اوبو څخه سخت خوندونه اخیستي ول، خو متاسفانه چې هېڅ اوبه په کابل په سیند کې شتون نه لري او اوبه هېڅ نشته. دوستانو یو څه ډېر زیات ما جالبه ولیدل په دې سیند کې چې صرف دلته معتادین دي پکې، نور څه پکې نشته، اوبه هېڅ هم پکې نشته، صرف معتادین دي پکې. قدرمن لیدونکو تاسو راورسېدلو د شهید فرخنده څلی ته، یعنی دلته زموږ ستاسو هغه افغان خور چې په ډېر بې رحمانه توګه باندې زموږ ستاسو افغانانو وژلې وه فرخنده. دا د هغې ځای دی او دلته یې د همغې په نامه یو واټ یا یو چوک هم جوړ شوی دی.
دوستانو تاسو په تصویر کې ګورئ دلته خیاطي دی پاس منزل کې رستوران دی او لاندې چې دی خیاطي دی دې خوا دکان د عینکو ته ځانګړی شوی صرف په دغه دکان کې عینکې خرڅیږي قدرمندو هیوادوالو یو څه ما ډېر زیات جالب ولیدل چې دلته یې د امارات عینک فروشي لیکلی دی یعنې دې دوکاندار ورور په اصطلاح لغمني چل کړی دی چې د امارات عینک فروشي پې لیکلی دی یعنې خلک به ډېر راشي زموږ څخه به عینکې واخلي دوستانو یو څه چې زه وینم په دغه راسته کې ټول عینک فروشیان دي ټول دکانداران عینکې خرڅوي دوستانو راورسېدلو د شاد شمشیرې ولې زیارت او مسجد شریف ته دوستانو راورسېدلو د شاد شمشیرې ولې زیارت او مسجد شریف ترڅنګ دلته کفترې دي واقعا ډېرې ښایسته ښایسته او ښکلې ښکلې کفترې دي تاسو ګورئ په تصویر کې دوستانو تاسو په تصویر کې ګورئ چې بیخي ډېر زیات نږدې شولو د شاد شمشیرې ولې مسجد شریف ته او د شاد شمشیرې ولې زیارت ته دوستانو تاسو ګورئ دلته یو ورور دی خټکي خرڅوي په تصویر کې تاسو ګورئ زموږ یو هیوادوال خټکي خرڅوي ګورئ دوستانو یو سپین ږیری بابا دی سړک په سر یې موټر درولی دی او دربس لپاره ولاړ دی ښه دی سره لانجې کوي چې پسو مې بوځه او پسو د نه بوځم دی سره کرایه کې سره نه جوړیږي دوستانو تاسو په تصویر کې ګورئ دا د شاد شمشیرې ولې زیارت دی زیارت څخه هم راورسېدلو او له زیارت څخه اوس مهال تیریږو مندو لیدونکو تاسو ګورئ چې په غره کې څومره ښایسته ښایسته کورونه جوړ شوي دي واقعیت چې ډېر ښایسته کورونه دي پاس په غره کې ډېر لرې هم دي خو واقعیت ډېر ښایسته ښایسته دي ډېر جګ دي زموږ هیوادوال
دلته ژوند زندگی کوي دوی ته د ژوند او زندگی ډېرې اسانیانې یا سهولتونه په برابر شوي دي. قدرمنو لیدونکو تاسو چې په تصویر کې وینئ دغه موټر چې را روان دي دغه له کوټ سنګي نه را روان دي دغه موټر دې خواته راځي. دوستانو تاسو چې په تصویر کې وینئ دغه سړک یا دغه موټر چې ځي کوټې سنګي ته او دارالمان ته دوغاباد ته له دې ځای څخه نړۍ مننه له خپلو خوږو قدرمنو لیدونکو څخه چې تر دې دمه پورې مو زموږ ملتیا وکړه. قدرمنو لیدونکو بیا چې زه ولي الله صافی ستاسو درنه چوپړ تازه رېږم په لوی رب الله مسپارم.